سلامونه خوږو لیدونکو، نن درته د فن نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه راسره ملتیا وکړئ او دا ویډیو راسره تر پایه وګورئ. یوه ورځ د احمد مور د احمد ښوونځي ته ورغله تر څو خواړه یې ورته یوسي. کله چې احمد خپله مور د ښوونځي په انګړ کې ولیده نو ډېر وارخطا شو چې داسې نه چې ټولګیوال یې مور ونه ګوري او خپلو ټولګیوالو ته خجالته نه شي. احمد په منډه منډه د خپلې مور په لور ورغلو. کله چې مور احمد ولیدو نو خوشحالي یې له ورایه ښکارېده. خو کله چې احمد مور ته نږدې شو نو سمدلاسه یې ورته وویل: دلته څه کوې؟ څه لپاره راغلی یې؟ مور یې ورته وویل: ګرانه بچیه، ستا خواړه مې درته راوړي تر څو ټوله ورځ وږی پاتې نه شي. زوی یې ورته وویل: له دې ځایه لاړ شه، زه نه غواړم چې دا بده قواره دې وګورم او نه غواړم چې ستا دا څېره زما ټولګیوال وګوري او زه ټولو ته خجالته شم. کله چې مور د احمد دا خبرې واورېدې نو سمدلاسه له ښوونځي څخه ووتله. احمد له فراغت څخه وروسته د پوهنتون ویلو لپاره بل هیواد ته لاړ. د پوهنتون له فراغت څخه وروسته یې واده وکړ او 2 ماشومان یې پیدا شو. احمد به تل ډارېده داسې نه چې په یوه سترګه ړنده مور یې رانیشي او د دې ښځه او ماشومان ونه ګوري. څو میاشتې وروسته احمد ته د مور د مرګ خبر راورسېده. کله چې احمد خپل کلي ته د مور مرګ لپاره ولاړ نو د مور مړی یې خاورو ته سپارل شوی و. احمد ته یې مور یو لیک پرېښی و چې پکې لیکلی و: ګرانه احمد جانه، زما ګرانه بچیه، ته پوهېږې کله چې ته 6 کلن وې نو تا په یوه پیښه کې خپله سترګه له لاسه ورکړه. زه په هغې وخت کې 26 کلنه ځوانه ښکلې ښځه وم، خو ما د دې لپاره تا ته خپله سترګه درکړه او ځان مې دومره بدقواره او بدرنګه کړ چې نن ته هم راته په لیدو شرمېږي، ځکه چې سبا ورځ ستا مخ داسې نه شي او ته د ټول عمر لپاره همداسې ښکلی پاتې شي. احمد د دې لیک په لیدو سره ډېر خفه شو او په خپلو کړنو باندې ډېر پښیمانه شو، خو دا پښیماني یې بې ګټې وه.